ته خی کنه ګرانه زما اسکار پرېږدی او که نه پرېږدی زارۍ مه کوه د خدای په خاطر زارۍ مه کوه د څه شي جنرال ووژل شو جګړن صاحب دنده بې نتیجې پای ته ورسېده مارکوز ووژل شو عسکر هم ژوندي دي دته ډوډۍ اوبه یو څه ورکوي که نه تر څو مې چې پیسې لاسته نه وي راوړې باید روغ پاتې شي هله زر کوئ ورته پام وکئ ته همداسې رډې رډې مه راګوره زما پیسې لاړې ځان مې لاړه ځان که نه نو زه هم ستا روغ پاتې کېدو ته اندېښمنه یم دا د یو ګوره 28 دقیقې شوي والله چې زنګ یې ونه واهه لکه چې ټلیفون کار نه کوي ته وګوره ستا ټلیفون کار کوي وګورئ ټلیفونونه هم کار کوي خپل ټلیفونونه وګورئ چې کار کوي والا چې زما ټلیفون کار کوي ظاهر کې ښکاري چې کار کوي خو په اصل کې کار نه کوي ته یو ځل ماته زنګ ووهه ته اندېښنه مه کوه زمریه موږ هغه روغ رمټ وژغورو ولید له پیسو سره مینه لري په پیسو مین دی اوس به یې وخته د التیمور قدر کول پیل کړي وي ته اندېښنه مه کوه د هغو پیسو لپاره هغه په منځني ختیځ کې ډېر زیات رذالتونه ترسره کړي الیاس حسن هغه بالې ته چې په کوم ټلیفون زنګ وهلی و هغه ماته راوړه مهرباني وکړه جګړن صاحب والله زنګ یې ووهه جګړن زنګ ووهه بلې جګړنه پیسې مې زما اسکار ښه دی ښه دی والله چې بیخي ښه دی زما پیسې له تا سره دي جګړن صاحب له دې بې شرف سره معامله مه کوئ غلی شه عسکره خوله دې بنده کړه خپل حد یې وپېژنه زما په اسکار چغې نشې وهلی نه والله چغې مې نه دي وهلې زما غږ همداسې چې ګورېدل کېږي جګړنه ګوره خیر دی هغه پیسې مې راوړه پیسې مې ماته راکړه که نه زړه به مې وچ وي ماته واښه رسېده که زما د اسکار یو تار ویښتو ته زیان ورسېده نو زه تا له دې پیسو سره د یو ځای په ځمکه کې ښخوم پوه شوې زما د اسکاران یو تار ویښتو ته هم باید زیان ونه رسېږي پوه شوې پوه شوم والله چې ډېر ښه پوه شوم جګړنه هله خیر دی راځئ چې دا تبادله ترسره کړو هغه پیسې ماته راکړه ښه ده نیم ساعت وروسته د چکول په دره کې اوسم نیم ساعت وروسته سمه ده زه راټول شئ دا هم پورته کړئ اوځو پام کوئ ډېر پام کوئ که هله ډېر پام کوئ هله زر کوئ موټر ته پورته شئ بیړه وکئ چغلم امر وکړه جګړن صاحب سنجار او د اتلانو ډله ځان سره واخله سایفا هم واخله سایفا وروره امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب زر حرکت وکئ هله زر امر پر ځای کېږي جګړن صاحب هله زمریه حرکت وکئ ملګرو موټر ته پورته شئ جګړن حیدر تر اوسه رانغی جګړن صاحب هغه به بیا په کیسو پیل کړی هغه دوه عسکر به یې ځان ته درولي وي د خپلې عسکرۍ د بریاو او تکتیکونو په اړه به ورته معلومات ورکوي البته تاسو خو پوهېږئ چې د هغو دوو عسکرو هم کیسې کول ډېر خوښېږي هله ګورو څه به راشي خو جګړن صاحب زه ستاسې دې کار ته ډېر حیران پاتې شوم تاسې څنګه پوه شوئ چې دلته به نور کسان هم وي بېشکه مو جګړن صاحب هر څه ته پام کول زما د دې میردوور کله چې تجربه هم ورسره یو ځای شي نو شاق بیا نو ډېره ښه پایله ورکوي جګړن صاحب تاسې بیخي رښتیا وایي موږ باید له تاسو نه یو څه زده کړو د وخت په تېرېدو سره به هر څه زده کوئ که فکر دې ویل همه ما تجربه وویل بوډاتوب مې ونه ویل بیخي رښتیا مو وویل جګړن صاحب تجربه اوس نو دې خبرو ته راځو چې زه څنګه پوه شوم هغه کسان دلته راغلي هغه د کانسر قوطی چې تاسو ترې کرکه وکړه هو د کانسر هغه قوطی د کانسر په هغه قوطي داسې یوه نښه وه چې هغه دلته نه پیدا کېږي دا په څه معنا دا په دې معنا چې هغه کسان د دې ځای ترهګرو په څېر نه دي توپیر لري دا یو د کانسر قوطی تازه خلاص شوی و دا په څه معنا دا په دې معنا چې هغوی دلته نوي راغلي دي او دا په دې معنا چې له دې ځای نه لرې نشي تللی دا هم دوه اوس نو په دې خبره پوه شوې هلکانو پوه شوم جګړن صاحب یانې تاسې د همدې لپاره
د کانسر خو ته نه څه ونه خوړل کنه نو ولې بخورم د میر دوباره زه لیونی یم ها توبه توبه له دې وروسته زما د هر حرکت په اړه له خبرو کولو نه مخکې به ښه فکر کوئ نه جګړن صاحب استغفر الله زموږ مطلب داسې نه وکړه زموږ مطلب داسې نه و جګړن صاحب اوس نو هلکانو ماته خوښ شي که تاسې په دې پوه شئ چې چېرته ګورئ دته چې سیل کوئ ستاسې شاوخوا ته چې کوم طبیعت دی د غرونو دا ښکلاوي او د کایناتو جوړښت چې په غور سره فکر وکړئ نو په هر څه به پوه شئ خو بسه نه کوي چې تاسې دواړه په دې اړه ښه فکر وکړئ او سالم عقل ولرئ په هر حال ډېر ځنډ مو وکړه حرکت وکړئ زر کوئ بیخي د ډګروال کو پوس په څېر مې خبرې وکړې ما ته یې ونه ویل ملګریه تا ته یې وویل ویې ویل که سالم عقل ولرې که نه ملګريه سالم عقل ګوره ملګريه که چیرې موږ لږې خبرې وکړو ډېرې نه لږې خبرې وکړو نو بیا موږ ته داسې خبرې نه کوي یعنې که رښتیا ووایم دروغ ونه وایم کله چې هغه فاصله یې وخوړه نو ورته ډېر حیران شوم پوه شوم که موږ اوس سالم عقل نه لرو که موږ سالم عقل نه لرو نو دا به یې لري همداسې ده شاق غوږونه مې ډېر ښه اوري زما د خولې په څېر غوږونه مې هم ډېر ښه کار کوي بیړه وکړئ هله هله بیړه وکړئ بیړه وکړئ لومړی بریدمنې موټر راښکاره شول سمه ده تاسې په چمتو حالت کې په تمه شئ والد نه ښکاري بریدمنه لږ وروسته به ځان راښکاره کړي آخر د هغه پیسې له موږ سره دي زموږ عسکر چیرته دی دوی پیسې نه دي لیدلې عسکر ولې موټر نه کته کوي صبر وکړه صبر وکړه مخ ته مې روان شه مخکې لاړ شه وای زه څوک وینم وګوره ما درته ونه ویل کله چې پیسې ونه لیدلې ولید میدان ته راووته پیسې مې چیرته دي ها پیسې دې دلته دي بایک خلاص کا منځ ښکاره کا لاړ شه منځ یې وګوره لاړ شه خپل راشه کنه که دومره غیرت لرې بې شرفه لاس دې لرې که سمه ده ولیده عسکر راوله هلته یې مراته ښیې ښه یم هله دا کار باید زر خلاص شي هله
خی کنه اوه خیر ډیر شکر خیر لومړی بریدمنه راکا زه ډیره بخښنه غواړم زما له امله مو له هغه بې شرف سره معامله وکړه الفیموره ته هیڅ اندېښنه مه کوه موږ هر څه پلان کړي بېغمه اوسه ته هیڅ اندېښنه مه کوه زما زمریه د هغه بې شرفه خطۍ دې ولیده څه کوي ویلې څوک چې اجل ته روان وي فکر کوي چې خپل ځان ژغوري لو د سړی کومه ستونزه خو نه لري پتا خو یې څه نه دي کړي کنه خیم لومړی بریدمنه لومړی بریدمنه چې اقدام یم خپل عسکر مو وژغوره پوستې ته راګرځو کومه ستونزه پیدا شوه چې اقدام نه جګړن صاحب اندېښنه مه کوئ هر څه د پلان په اساس روان دي سمه ده پوه شوم چې اقدام موږ په غرونو کې کمین نیسو بازوک ملګریا واه اوس خو به مې له نږدې نه مېړانه ستایې که نه وده ستایم که نه ها هو ومې ستایه ستایم دی ته ډېرې خبرې کوې کړتو یې بې کنټروله یې احساساتي یې او ناکاره یې افسوس دی وي بوزوک ملګري خو زه په تا باندې ډېر زیات ویاړم ژوندی اوسې خدای دې درنه راسي شي په هر حال هغه کسان مو چې ووژل څوک وو د چا کسانو مارکوس پورې اړه لري او که نه هغه زه فکر نه کوم ملګریا ډېرې پرمختللې وسلې او ځانګړی یونیفورم یې درلود فکر کوم چې موږ له داسې یوې ډلې سره مخکې نه وو مخ شوي په هر حال په نږدې وخت کې به پوه شو همدارنګه هغه په ټلیفون کې مې ورته انځور واخیسته کېدای شي زموږ په کار شي ملګري ښه دې کړې ښاغلی باتوره دا قرارګاه ته ولېږه کېدای شي چې څه مو لاسته راشي امره پر ځای کېږي جګړن صاحب هغه چېرته ملګري چېرته ده له ولید سره یې کار درلوده هغه تر سره کوي نه څه وایي والله دویم بریدمنې دا تالانو ډلې اړیکه ونیوله د درې وژل شوي ترهګر انځورونه یې رالیکلي دي ډګروال صاحب له موږ نه یې وغوښتل چې په اړه یې پلټنه وکړو چې څوک یو له چا سره اړیکې لري سمه ده له جګړن بوزوک سره اړیکه ونیسه امر پر ځای کېږي توران باتور بوداکیا امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب ډګروال کو پوز دی راکه جګړن بوزوک امام وکړئ ډګروال صاحب جګړنه څه مو وکړل ډګروال صاحب مارکوز له منځه ویوړل شو په پوسته کې زموږ تصفیوي فعالیتونه دوام لري ډګروال صاحب آفرین زویا لویه بریا مو ترلاسه کړه ستا په ګډون ټول ملګري ستایم زویا ژوندی اوسئ ډګروال صاحب قرارګاه ته مو د ترهګرو انځورونه د څه لپاره رالیږلي هغه د تیز نښان ویشتونکو انځورونه دي چې زموږ شاوخوا د ځانونه ځای پر ځای کړي وو د جګړن بوزکور د دقت کولو له برکته ووژل شول ډګروال صاحب بیرته راګرځه اوبه صفا کېدی نشي سمه ده جګړنه موږ یې انځورونه څېړو د ائتلافي عسکرو ډله د یو څه وخت نور هم په پوسته کې پاتې شي تاسې د بیرته راتلو لپاره چمتووالی ونیسئ امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب زه خپلې شعبې ته ځم پوه شوم ډګروال صاحب دوهانه امر وکړئ ډګروال صاحب زر کوه ماته یې وخه خوندوره قهوه راوړه اوس نو د خوندورې قهوې څکلو وخت دی د خوندورې قهوې ها پوه شوم والله بالله چې پوه شوم ډګروال صاحب په څه شي پوه شوې دوهانه ډګروال صاحب تاسې ښه خبر ترلاسه کړی ښه خبر لویه لاسته راوړنه لرو دوهانه ډګروال صاحب د خدای لپاره لویه لاسته راوړنه لرو زه لاړ شم ماته قهوه راوړه والله بالله چې پوه شوم زه هم دا اوس تاسې ته قهوه راوړم پوه شوم رښتیا دوهانه امر وکړئ ډګروال صاحب ماښام ته هم دلته اوسه لږ کار دی کار لرو اها د څه شي کار لرو د څه شي کار لرو نو البته چې ښه نه کېږي زه زر ځم تاسو ته قهوه راوړم هاي الله الله
حال تیموره په خیر راغلی زما رایې که نه ښه یم جګړن صاحب ژوندی اوسئ ته هم ژوندی اوسې سنجره تاسې هم په همدې سیمه کې یو څو موده پاتې شئ امرم پر ځای کېږي راځم حیدر ملګریا موږ هم د بیرته تلو لپاره چمتووالی پیلو پوه شوم ملګريه هله زر کوئ ګیره وره څنګه یې والا زه خو ښه یم ته ووایه چې ته څنګه یې جګړن حیدره والله ښه یم زه هم ښه یم توبه خدایا چې د ملګري څه مو وکړل ولید پیسې واخیستې هو جګړن صاحب هغه هم داسې فکر کوي توبه خدای توبه خدای خدای خبر دی چې بیا مو ته چل ور سره کړی دی ډېر ښه یو چل مو ورسره وکړ زما پیسې تاسې مې وژغورلی زما پیسې زما پیسې او مې ژغورلی دا څه شی دی څه نه جګړه نه یوازې همدا پاتې خدای دې ووهه جګړه نه خدای دې ووهه الله الله زموږ هرکلی ته څوک نه دی راغلی او یا که ماته هم داسې ښکاري نه تورن صاحب په رښتیا چې څوک نه دي راغلي هېڅوک نشته دا هیڅ ښه کار ونه شو ملګرو ولې څنګه ولې بوزوک ملګریا څنګه ولې موږ هغه راځیل مارکوز ووژو لویه کامیابي لرو ملګرو په غرونو کې مو دنده وکړه دلته راغلو موږ ته یې باید سرې قالینې هوارې کړې وای
یعنې ډګروال کو پوس خو څه کوي ان زموږ هغه دوهان هم موږ ته رانغی هو جګړن صاحب تاسو رښتیا وایي بشاکم نه راغلی دا د خپل کوژدنه په غم کې ده یعنی هغه خو باید تر سره غلی وي تورن صاحب والله رښتیا وایي پر اختیا هم چې ښه کار ونه شو ډګروال صاحب سره هیڅ دا کار ښه ښکاره نه شو رښتیا وایي دویم بریدمنه ډګروال سره دا کار ښه ښکاره نه شو بزرګ ملګري ته ولې څه نه وایي ها دې بېچایبي هر کلي حالت د طبیعت خراب نه شو ها یعنی که وایم چې طبیعت مې خراب نشو نو دروغ کیږي د همدې لپاره داسې نه وایم زما طبیعت هم له خراب شو جګړن صاحب مونږ مارکوز وواژه همداسې ده که نه ومو وواژه له دې نړۍ نه مو یو بل بې شرف کم که که نه کم مو که له خدای نه ډېر شکر کوم چې ټول روغ رمټ دلته راغلو نور څه مهم نه دي سر له همدې شیبې نه هېڅ هم زما طبیعت نشي خرابولی هو علي چیګیچ قناعت وکړه په بام ولاړه یې زنګېږې ولیلو دا رنگ دی ولې سیړ دی جانانا دام لیونی شو عقل یې له لاسه ورکړه دا غم دی تل په ما وي چې ما زړه بایللی دی جانان په جوارۍ کې ما نه زړه ګټلی دی دا غم دی تل په ما وي چې ما زړه بایللی دقت په خیر راغلی ژوندی اوسئ راحت لږ مخکې مې ځینې خبرې واورېدې له ډګروال کوپو سره داسې کار هیڅ ښه ښکاره نه شو موږ لویه لاسته راوړنه لرو داسې هر کله یې څوک کوي موږ ته باید سرې قالینې هوارې شوې وای داسې هغسې هو دویم بریدمنې تا تر ټولو آخر د اتلانو ډله څه وخت دومره غلي لیدلې وه که رښتیا ووایم ما هېڅ دومره غلي نه وه لیدلې دا چې موږ ستاسې هر کلی ونه که نو په دې معنا چې خفه شوئ همداسې ده استغفرالله ډګروال صاحب داسې هم کېدلی شي دوهانه دویم بریدمنې له میز نه پرده لرې کړي امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب دا څه دی ډېر ښه شیان دي ډېر بګې شوي وو ډګروال صاحب ژوندی اوسې ډګروال صاحب سمه ده دا هر کلی څنګه دی دا مو خوښ شو که نه څنګه به مو نه وي خوښ شوی قربان دې شم خدای د ډېر عمر درکړي ډګروال صاحب له خدای نه به قربان شم افسوس یاره بخښنه غواړم ډګروال صاحب ډګروال صاحب که په اصل کې زموږ لپاره یو دم شوی چای هم وای نو بسنه یې کوله زموږ ستړیا به یې له منځه وړې وه البته زه ستاسې د ډوډۍ پوره وړی نه وم والله وې دې ډګروال صاحب دې خبرې ته دې وګوره پوره وړی و نه و بیرته راګرځه حال ازر کوئ کېنئ چې سړېږي دوهانه دویم بریدمنې تاسې هم کېنئ ژوندی اوسې ډګروال خو دوهانه کله کله د باندې سر ښکاره کړه امرم په ځای کېږي ډګروال صاحب کېنه جګړه شړومبې موږ ته هم راکړئ په مال مبارکات شه ډګروال صاحب واخله ډېر سخي سړی په خدای والله څومره خوندور کمال دی. مبارکات وخورئ ډګروال ملګرو. صاحب جګړن صاحب شړومبې دا واخلئ جګړن صاحب ژوندی اوسې زما او ډېر ګرم دی ډګروال صاحب څنګه اوسئ تم ژوندی اوسئ ډېر سخي سړی ډېر سخي ملګري ته څه کوې له ګرم اوسه ډګروال صاحب دی کوم څوک شړومبې څکي ژوندی اوسې چې د ملګري ډګروال صاحب شړومبې کم یې جګړه ډګروال صاحب جنرال صاحب کو تا نه خبر شته ښه ده تاسې ټولو ته یې سلام کوم داسې ده علیکم سلام تا نه یعنې زه خو وایم چې تا ته هېڅ سلام نه کوه الیاس یعنې جنرال صاحب کوته ډګروال صاحب زه خو وایم چې جنرال صاحب کوتان د الیاس په اړه ډېر نور پلانونه لري ډېر لوی او پراخه پلانونه البته خلک وایي چې له ګل سره مینه لري نو البته چاغزي هم هم یعنې په دې اړه بیا الیاس سره خبرې کوو اوس یې پرېږدو چې مړی یې بنده شي الیاسا زر کوه ډوډۍ دې وخوره
په دې اړه بیا وروسته فکر وکړه حاله نه ناسې نن دا به د وروستۍ ډوډۍ خوړل وي دا هم وخت ته پیغام کولو ته دوام ورکړه پیغام کولو ته دوام ورکړه همدارنګه تاسې سبا ته رخصت یې ژوندی اوسئ والا ډګروال صاحب که رښتیا ووایم ډېر خوشحاله شوم چې داسې لږ په بېغمه زړه خوب وکړم بوزوک ملګريه ته بیا ورځ په خوب کې تېرالی ډګروال صاحب د رخصتۍ په ټولو ورځو کې دا خوب کوي خو زه ورته وایم چې قهوه خانې ته ځو د لاډو لوبه کوو شطرنج لوبه کوو یو څه کوو خو نه یې مني په قهوه خانه کې شطرنج دا بیا ځان ښاغلی او یو ډېر لوی شخصیت کوي Spicy! 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 Zama spicy! Allah! توپونه توپونه زما پیسې زما پیسونه توپونه جوړ شول زما پیسې څه شوې پیسې زما پیسې پیسې مې زما پیسې څه شوې پیسې وای زړه مې سوځي زما پیسې نه توپونه زما پیسو نه توپونه څنګه جوړ شو دا څوک شو څه خبره ده څه ته نو څوک یې ته والد یې هو زه یم وای ښه ده ته څوک یې ښه موږ ولې دلته راغلو مخکې شه ستړی شوم هغه څه شی دی زه خوب وینم که څنګه
الله الله هغوی څوک دي؟ مرحبا زه تامسید لارنس یم دا د یو بل لیونی هم پیدا شو. بیرته راګرځو. زه هم ولید په دې پوهېږم زه خبر شم چې پیسې دې په هوا کې الوتي. ګوره لارنس هر څه چې هغه موضوع ما یادوه حسنم، درد مې ډېر دی. هغه موضوع هېڅ مه یادوه. ته غواړې چې بیا پیسې وګټې؟ زه د پیسو لپاره څه وکړم؟ خپلې جامې خرڅې کړم، خپل ځان خرڅ کړم، یعنې څه وکړم؟ الله لوري حیدر چیرته دی؟ او والا زه نه پوهېږم مورې. وی ویل زه سبا ناري ته بیرته راځم، همداسې ووته لاړه. هغه په دې وخت کې چیرته تللی دی؟ ولې دلته نشته؟ سبا ناری کوو، هلک ډېر وږی شوی، په ارامه نه کینې، هرې خوا ته منډې وهي. زر کوه زنګ ورته وهه لوري. سمه ده، زه ورته زنګ وهم. حیدره ته چیرته یې؟ ګوکچې په یو دقیقه کې دررسېږم، ته اندېښنه مه کوه. یوه شېبه لږ وروسته دررسېږم. حیدره ته چیرته لاړې؟ هلته څه خبره ده؟ حیرانه وم دې وبه یې ګورې، کور ته نږدې شوی یم. هله څنګه مې حیرانوي؟ حیدره ته به ما څنګه حیرانه کړي؟ څه یې وویل لوري؟ مور ستا دا زوی نه دی؟ ګوره له دې ماشوم نه ډېر ماشوم دی. وی ویل چې حیرانه وم، د ټلیفون یې بند کړ. توبه توبه. دا اوس له کوم ځای نه شو؟ راځه راځه. څه خبره ده لوري؟ د کور غټ سړی له موټر سایکل سره را روان دی مورې. څه؟ حیدره دا اوس له کوم ځای نه شو؟ ګوکچې دا د موټر سایکل نوی څښتن زه یم، نوم یې هم فیروز دی. څنګه دی؟ په کباړو کې مې واخیسته. که نصیب و کله چې اوزګارو په دې بڼګي کې دواړه پیچه کر وو. ته کله اوزګارېږې حیدره؟ ته کله وخت لرې چې د موټر سایکل نه ګټه واخلې؟ ته د دې په چلولو پوهېږې زویه؟ ته دا څنګه چلوې؟ اوس یې نو چلول زده کوم مورې، بله چاره نشته ده. همدارنګه یو سړی باید د هر شي چلول زده کړي مورې. زه هم د دې چلول زده کوم. فیروز لیونی شوی. زوی ته مې هم ور زده کوم، هغه باید له همدا اوس نه هر څه زده کړي. کله چې لوی شو بیا به ډېر ښه پرمختګ وکړي. حیدره ګوکچې زما ذهن ته څه راغلل، یعنې په ځینو امریکایي فلمونو کې د فلم هلک یا باغوان وي یا هم مستري وي، داسې خیرنې جامې، په ځان کې وي لاسونه یې تور وي، ویښتان یې داسې ګډوډ وي، په مخ یې داسې تور داغونه وي. همداسې وي. حیدره چټیات مه وایه، هیله کوم. دا د څه وایي حیدره زویه؟ داسې نشي کېدلی، نه کېږي. زه نه غواړم چې مستري شي. یو بل کار زده که، نجاري زده که. زه دې کار ته اجازه نه درکوم. سمه ده، ته اوس راشه چې سبا ناری وکړو، وروسته بیا هر څه چې کوي ویې که. یو خبره خو ګوره ګوکچې، مور جانې دا غږ باید واورئ. قسم کوم چې په مغزو باندې ډېر ښه لګېږي، داسې غږ بیا نه پیدا کېږي. وګوره جبلي جبلي جبلي. مور جانې راویښ نشي. وګوره الله څه خبره ده؟
دا موټر سایکل چا راوستی مرجانې څه دننه خو ډېر پام کوه زوی جانه خبره ده څه خبره ده بزرگ ملګریا راویښ شوې که نه نه ګرانه زه بېغمه ویده یم ته لیونی یې په دې حالت کې څوک خوب کولی شي دا لیونی په بنګي کې چله بې اجازه ورته مه ورکوه زویه موږ په ژمي کې له بنګي نه ګټه نه اخلو پرېږده چې هر څه کوي ودې کړي سهار په خیر خورې سهار په خیر سهار په خیر سهار په خیر خور جانې سهار په خیر ته روژه سهار په خیر راځئ خور جانې چې لاړ شو لږ ورزش وکړو که نه نه ګرانې د څه شي سهار اوس خو ان غرمه کېږي البته بس که زویه انشاءالله په خیر یې جوړ کړې زویه ژوند دی اوسې سلامت روغې هله راځه دننه مې څه بناری تیار کړی زویه وګوره وګوره بزرگ ملګریا ویش 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 هایداره ګوره مورې ته هغه هلک ته ډېر زیات وخت ورکوې داسې مه کوه بیخي زموږ په سر وخته خیر دی څه خبره ده زوی جانه هسې نن په میاشت کې یو ځل کور کې وي پرېږده چې ساتیري وکړي ما هم همدا خبره کوله څه کېږي چې زه په میاشت کې یو ځل په خپل کور کې په خپله کوټه کې په ارامه او بېغمه ویده شم زه ډېر څه غواړم ډېره وډاره شوم که زه د حیدر وولم څو کله به بدي شم ډېر به د لیونۍ یو په څېر خبرې مه کوه کښېنه سبا نری دی وکړه هله لیونۍ یاره خوا ژوندی اوسئ مورې کانه مورې ای